د مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان او پاکستان د کړکېچ کمولو په موخه خیبر پښتونخوا کې د جرګې جوړېدل. په هیواد کې د وروستیو ورښتونو له امله د تلفاتو وروستي جزیات. د افغاني او ازبکستاني چارواکو ترمنځ د هوکړه لاسلیک. او منځني ختیځ کې د کړکېچ کمولو په موخه پاکستان کې د غونډې جوړېدل. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن یکشنبه د وري نهمه. اوس هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې ګډه جرګه د مارچ په 11 په پېښور کې جوړه شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په دې جرګه کې به سیاسي او قومي مشران، دیني علما، مدني فعالان او سوداګر ګډون وکړي او د سولې لپاره به پر مهمو موضوعاتو بحث وکړي. تمه ده چې د جرګې په پای کې د سولې په ملاتړ یوه ګډه اعلامیه خپره او د دواړو هیوادونو حکومتونو ته وسپارل شي. د دې غونډې موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونه، اوربند ته رسیدل او د ستونزو د حل لپاره د خبرو اترو پیاوړتیا بلل شوې ده. د طبعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې سیلابونو د هیواد په ګڼو ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د یادې ادارې ویاند محمد یوسف حماد وایي چې په دې موده کې 19 تنه شهیدان شوي او 26 نور ټپیان دي. نوموړی وایي 29 هستوګنیز کورونه په بشپړ ډول او 110 هستوګنیز کورونه په نسبي ډول ویجاړ شوي دي. د ټولګټو چارو وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس ویلي چې په هیواد کې د وروستیو سختو بارانونو او سیلابونو له امله په یو شمېر ولایتونو کې ځینې لویې لارې او نښلونکي مسیرونه په موقتي ډول تړل شوي دي. حقشناس ویلي تخنیکي ټیمونه پر وخت سیمې ته رسیدلي او د لارو د پاکولو چارې روانې دي چې ځینې لارې بیرته پرانیستل شوي دي. یاد وزارت له خلکو غوښتي چې د هوا د وضعیت تر ښه کېدو پورې پر سیلابي لارو له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي او د ازبکستان د نمنګان ولایت والی شوکت عبدالرزاقوف په حضور کې د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور ترمنځ ناسته شوې چې په پایله کې د 514.8 میلیونه ډالرو په ارزښت هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي. صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دغه هوکړې د چرګانو فارمونو جوړولو، د سیمنټو او ډبرو سکرو، د وچو میوو او سبو صادرولو، د تیلو او خوراکي توکو وارداتو، د اسفالت، میسو او نورو توکو برخو کې شوي دي. د نمنګان والي هم دغه هوکړې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم ګام بللی دي. د ملي ازموینو ملي ادارې لوی رئیس شیخ عبدالباقي حقانی وایي چې د 1405 کال کانکور ازموینه د روان کال د غویي میاشتې په 21 نیټه پیل کیږي. ښاغلی حقانی زیاتوي سږکال د کانکور ازموینه په 4 پړاوونو ویشل شوې ده چې لومړی پړاو به یې د غویي په 21 په 15 ولایتونو کې، دویم پړاو به یې په 28 18 ولایتونو کې، دریم پړاو به د غبرګولي په 12 کابل او د همدې میاشتې په 22 نیټه به متفرقه ازموینه واخیستل شي. ځایي سرچینو رسنیو ته ویلي د پاکستان پوځي رژیم تېره شپه د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ د سونګله منځني ښوونځي ودانۍ په توپونو ویشتې ده. پیښه کې د یاد ښوونځي ودانۍ سخته زیانمنه شوې او د لمریزې برېښنا سیستم یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مشر جان ایلیف او مل پلاوي د دې وزارت له وزیر عبداللطیف منصور سره کتلي دي. د سرچینې په خبره دې لیدنه کې د خوړو نړیوال پروګرام مشر ویلي هڅه کوي د افغانستان لرې پرتو سیمو خلکو ته بنسټیز کارونه ترسره کړي ترڅو خلک د اړتیا پر مهال سمه ګټه ترې پورته کړي.
د هرات ولایت د زاول ولسوالۍ په برلخشک سیمه کې یو 580 ډوله موټر اوبو ته لوېدلی، خو پکې سپاره ټول کسان یې ژغورل شوي دي. د هرات ولایت مقام ویان محمد یوسف سعیدي ویلي چې پیښه پرون رامنځته شوې او له راپور ترلاسه کولو سره سم سیمې ته ملکي او امنیتي ځواکونه استول شوي او د ژغورنې عملیات یې پیل کړي دي. د نوموړي په وینا د زاول ولسوالۍ د چارواکو په وخت او ګډو هڅو سره په موټر کې ټول مسافر له اوبو څخه راایستل شوي دي. نوموړي ویلي په پیښه کې هیچا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو یو شمېر کسان چې سطحي ټپیان وو د درملنې لپاره نږدې روغتونونو ته لیږدول شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف استازی تاج الدین ایویلا پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه بنسټ د نښتو له کبله پر بېځایه شویو کورنیو د مرستندو یا کڅوړو د ویش لړۍ پیل کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان په زیانمنو سیمو کې پر کورنیو روغتیایي کڅوړې او اړین توکي ویشلي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي چې په ازبکستان کې د افغاني تولیداتو په 4 ورځني نندارتون کې شاوخوا 80 سلنه محصولات پلورل شوي دي. د مسؤلینو په وینا دغه نندارتون چې په تاشکند کې جوړ شوی و د میلیونونو ډالرو په ارزښت سوداګریزې هوکړې هم پکې لاسلیک شوي دي. ګډونوالو دا نندارتون د افغانستان د صادراتو د پراختیا او د نړیوالو بازارونو ته د لاسرسي لپاره مهم فرصت بللی او د ورته پروګرامونو د دوام غوښتنه یې کړې ده. د لغمان ولایت د مهترلام ښاروالۍ مسؤلینو ویلي چې په تیر 1404 کال کې 106 میلیونه افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته یې سپارلي دي. د مسؤلینو په خبره دغه عواید د مارکیټونو، دروازو، جوازونو د ویش، د غرفو له کرایې او همدارنګه له ښاري خدمتونو څخه ترلاسه شوي دي. د یادونې وړ ده چې له یادو عوایدو څخه 88 میلیونه افغانۍ په بېلابېلو پروژو مصرف شوې او پاتې یې د دولت خزانې ته سپارل شوي دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بلخ، بدخشان، تخار، کندوز، کابل، میدان وردک، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزني، ارزګان، دایکنډي، بامیان او غور ولایتونو کې د سبا ورځې تر پایه د ورښتونو، سیلابونو راوتلو، تالندې برېښنا او تیزو بادونو اټکل کړی دی. یاد ریاست دغه راز په سالنګونو کې د واورې ورېدو اټکل کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې، سعودي عربستان او مصر د بهرنیو چارو وزیران د منځني ختیځ د کړکېچ کمولو په موخه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسېدلي دي. په ورته مهال د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ایران له بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي سره په ټلیفوني اړیکه کې د ترنګلتیاو د کمولو په اړه خبرې کړې او په دې برخه کې د هڅو لپاره د پاکستان پر ژمنتیا ټینګار کړی دی. ټاکل شوي چې نن یکشنبه د پاکستان، ترکیې، سعودي عربستان او مصر د بهرنیو چارو وزیران د منځني ختیځ د کړکېچ کمولو لپاره خپله 2 ورځنۍ غونډه پیل کړي. واشنگټن پوسټ د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پینټاګون په ایران کې د څو اونیو ځمکنیو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. په راپور کې راغلي چې پینټاګون په همدې موخه زرګونه ځمکني او سمندري ځواکونه منځني ختیځ ته استوي. خو د سپینې ماڼۍ یوه ویاند ویلي چې د پینټاګون له لوري د بېلابېل ډوله وضعیت لپاره چمتووالی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ پریکړې په معنا نه دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي نن یکشنبه د پاکستان، ترکیې، سعودي عربستان او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ په اسلام آباد کې د منځني ختیځ د ترنګلتیاوو کمولو په اړه 2 ورځنۍ غونډه پیل شي. سلګونه زره امریکایانو د دې هیواد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناسمو سیاستونو پر وړاندې په ټولو ایالتونو کې پراخ لاریونونه پیل کړي دي. دغه لاریونونه پاچاهان نشته تر شعار لاندې پیل شوي دي. لاریون کوونکو د ایران پر وړاندې د جګړې د پیل، د کډوالو د ایستلو او یو شمېر نورو ناسمو او استبدادي سیاستونو له امله د ټرمپ مخالفت څرګندوي. د دغه لاریونونو تنظیموونکو ویلي چې په همدې موخه یې د امریکا په ټولو ایالتونو کې له 3200 څخه ډېر غونډې پلان کړي دي. او وروستی خبر مو هم دا چې د میدان وردک ولایت د بدني روزنې آمریت او د سید آباد ولسوالۍ ورزشي کمیټې له لوري
په هفت آسیا سیمه کې د والیبال د 120 غوره لوبډلو ترمنځ اختریزې سیالۍ پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې د کوچني اختر په 2مه ورځ پیل شوې وې د لوبغاړو او زرګونه مینوالو په پراخ ګډون سره ترسره شوې. په پایلوبه کې د شاهد بدلون او تنګي سټار لوبډلو ترمنځ سیالۍ وشوه چې تنګي سټار لوبډلې د 3-1 میدانونو په ګټلو سره بریا خپله کړه او د سیالیو اتله شوله. له ملتیا مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.